زموږ وروره نه د تاسو نه پیسې غواړو، نه د نه کور غواړو، نه د نه خوراکي توکه غواړو، هېڅ څه نه غواړو. خالي دغه کومک نه غواړو چې مثال په توګه دغه زموږ شهیدان موږ ته یو تیاره غواړي، دا موږ په تیاره کې واچوو او موږ یې دغه ته انتقال کړو. ګڼ شمېر ځوانانو دلته وینه ورکړې ده. قرار د معلوماتو تقریبا تر 1400 نفرو هغوی دلته وینه ورکړې ده او زموږ هغه ټپیان، هغه زخمیان چې هغوی دلته شفاخانې ته راوړل شوي وو، انشاءالله د هغوی روغتیایي وضعیت هم اوس یو څه د ډاډ وړ دی. انشاءالله خدای تعالی به هغوی ته صحت ورکوي. دا ستاسې برکت دی. دلته دغه زموږ ستاسې حوزوي روغتون دوی د وینې د رامنځته کولو یا د وینې د ایجاد. بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې تاسو ته بهتره معلومه ده، بیګا په کونړ ولایت په مختلفو ولسوالیو کې نسبتا یوه قوي زلزله شوې ده چې په ګڼو ولسوالیو کې تلفات ورکړي دي، خصوصا په څوکۍ ولسوالۍ او نورګل ولسوالیو کې. همداسې به موږ څوکۍ ولسوالۍ د وګل درې ته راغلي او ګڼ شمېر سیمې زلزلې ځپلي دي او ګڼ شمېر تلفات یې ورکړي دي. نو په همدې موخه باندې موږ بااحساسه ځوانانو له خپل لوري یو وخت د ډوډۍ تیاری هماغو خلکو ته کړی دی چې زلزلې ځپلي دي. نو انشاءالله مستحقو خلکو ته به دغه په یو وخت ډوډۍ ورسول شي. دا بره وړو، دا موږ بره وړو، خپله وړي نه خو چې موټر راشي دا سامان راځي. څنګه ودرېږي لکه څنګه چې مخکې موږ یادونه کړې وه چې موږ په خپل انساني همدردۍ او لطف سره په ننګرهار کې خپل د سولر د اتحادیې له ادرسه چې کوم ځوانان تاسو په ګډون کې هم ګورئ او تاسو شاهدان یاستئ، موږ په دې وتوانېدلو تر څو د کونړي وروڼو لپاره مرسته راټوله کړو، د هغوی لاسنیوی وکړو. الحمدلله ثم الحمدلله دغه مرسته د دغې پیاوړو مبارزو مشرانو تر څنګ یې ولاړو ځوانانو وکړله. موږ د دوی په برخه کې له دوی څخه مننه هم کوو او د دې هڅې لاس تړو. خدای دې دوی ته په آخرت کې بدله وکړي. چا چې دغه صدقه هم کړې وي الله رب العزت دې ورته په آخرت کې ورکړي. د پیسو حساب مو در سره وعده کړی و، الحمدلله اوس به تاسو ته د وعدې په مطابق د دې پوسټ په تعقیب سره تاسو ته د هر یو پیسو په هکله معلومات درکوو. 50,000 افغانۍ چې موږ دغه کړې وې تقریبا څه زرګونې او څه پنځه دي، دا 50,000 افغانۍ 12,250 افغانۍ 50 موږ راجمع کړي او د دې تر څنګ 15,000 افغانۍ موږ سلګونه راجمع کړي دي او 50,000 کالداري هم راجمع شوي دي. د دې تر څنګ $1,000 $1,100 وبخښئ $1,100 الحمدلله هم راغلي دي او د نښو د رقم مناسبت یې موږ سره کوي او تر څنګ یې لسګونې موږ ته 4,000 افغانۍ دا لسګونې دي او شلګونې چې یو څه اندازه پکې لسګونې هم موجودې دي. د ټوټل حساب شلګونې چې دي 9,620 افغانۍ ټوټل حسابي ورکوو. د افغانیو له قراره 4,415 افغانۍ او پاتې $1,100 چې هغه بیلې دي. 50,000 کالداري موږ تاسو یادونه وکړله چې هغه هم بیلې دي. نو انشاءالله د خپل د ټیم په مطابق باندې د مشر رئیس صاحب په خوښه او تر څنګ د ټول مشرانو په هم پیغام شریکولو سره به دا پیسې حتما اړمنو څرګند شوو کورنیو ته رسېږي. له ټولو هغه په اخلاص کوونکو اشخاصو څخه مننه کوو چې په دغې برخه کې له موږ سره ګډونوال ول او هغه کسان چې ځوانان ول او زموږ د دې قدم لارویان ول موږ ترې په
های لیول باندې په ټاپ لیول باندې ترې مننه او یو ځه هم مننه هم پرې کوو. الله دې تاسو ټول انسانان له دې سیمې نه کډه شوي دي او لا به کډه کېږي او ځینې بند پاتې دي، خو تر اوسه پورې یوه نړیواله موسسه رانغلله. یوازې هماغلته عکسونه واخله او ایسته د هماغې ساحې نه لاړ شه. وروره په واقعي معنا باندې زما د ولس کار وکوئ، په واقعي معنا باندې د دې ولس غږ اوچت کوئ. داسې نه ده چې تاسو راشئ د شهرت لپاره یو څو عکسونه واخلئ او بیا لاړ شئ. ما له څوک په دې باندې پیسې نه راکوي، خو پیغام مې دا دی چې د دې ولس حقیقي غږ اوچت کړمه او دنیا ته وښایم چې وروره د ویډیوګانو لپاره مه راځئ، زما ولس سره مرسته وکړئ. هلته خلک ګیر دي. الله اکبر. هلته فکر کوم چې خلک ګیر څوک دا ځان تکړه لکه ځان برابر کړي، ځان معلومات وکړي. دا خلک چې هلته لکه چې خلک ګیر شو اصول کړي ته وایي چې وروره مه ځئ مه ځئ مه ځئ مه ځئ.